برېټانیا د بې اسناده کډوالو د ګمارنې جریمه لوړه کړې. د برېټانیا حکومت وایي چې د بې اسناده کډوالو د ګمارنې او یا ورته د کورونو د کرایې ورکولو جریمې لوړې کړې دي. چارواکو د دې پریکړې هدف د ناقانونه کډوالۍ مخنیوی بللی دی. د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ وویل چې د بې اسناده کډوالو د ګمارنې جریمه یې 3 برابره لوړه کړې ده. تر دې دمخه د بې اسناده کسانو ګمارونکو ته 15,000 پاونډه جریمه ټاکل شوې وه، خو له دې وروسته به هغوی ته 45,000 پاونډه پورې جریمه کېدلی شي. د دغه وزارت په وینا د غیر قانوني ګمارونو د تکرار په صورت کې به د جریمې مبلغ تر 80,000 پاونډو لوړېدی شي. د حکومت د دغې پریکړې له مخې به هغه کسان او شرکتونه چې غیر قانوني کډوالو ته کور په کرایه ورکړي تر 10,000 پاونډو پورې جریمه کېدی شي. همدارنګه بې اسناده کرایه نیونکو ته 20,000 پاونډه جریمه ټاکل شوې ده. چارواکي په پام کې لري چې دا قانون په 2024 کې عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د برېټانیا لومړي وزیر ریشي سوناک له ناقانونه کډوالۍ سره مبارزه خپل کاري لومړیتوب بولي. د لیبرال دیموکرات ګوند یو ویان ویلي دی چې دغه نوې پریکړه د پناه غوښتنې په سیستم د بدلون سبب ګرځېدلی نشي.